تازه بخه خبر له خوست ولایت څخه ځاځي میدان کې پر ډیورند فرضي کرښه نښته روانه ده. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د بالوڅو سیمه د څیرمه پر ډیورند فرضي کرښه د طالبانو او پاکستاني ملیشو نښته روانه کړې ده. سیمه ییزې سرچینې وایي نښته 12 بجې پیل شوې چې لا هم دوام لري. تر اوسه د دواړو غاړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د بالوڅو سیمې د څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دغه جنګ لا هم روان دی. زاویه نیوز ته له سیمې څخه ځایي سرچینې د دې ویډیو په رالېږلو سره وویل دغه نښته د شپې شاوخوا 12 بجې پیل شوې ده چې اوس هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. دوستانو دا و د نن ورځې خبر تر بیا ولاړ